طلبات په لاس باندې راسم که پرېږدم که زه تا پسې پاکستان ته در نقلم ایندا ځای دې نه کوي وتښتېدې که نه مشکل نه لري. ملګرو کم خبر چې دی هغه دا رنګې دی مشهور ټیک ټاکر شیر علي مبارز یعنی ټول به تاسو ډېر زیات خفې جنئ هغه چې کم دی نن د افغانستان کم طالبان چې دي هغو گرفتار کړی دی. څرنګه دی گرفتار کړی دا وخت چې کم دی تاسو کتی شئ دا تاسو کتی شئ وہ ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی گفتگو افغان طالبان نے شیر علي مبارز نامی ٹک ٹاکر کو گرفتار کر لیا جیل منتقل. زه به تاسو ته دا ویم چې دی په څه وجې گرفتار کړلی نو هغه به تاسو ټولو ته ښه پته وي ځکه که تاسو زه د ټیک ټاک د لایوګانو ته راشم دلته تاسو کتی شئ دلته دا کم ماشوم چې کینول دی د دې هم طالبانو سافټویر اپډیټ کړی او د دې نه علاوه تاسو نور دا کم کتی شئ او کم اصل کې چې وجه و نو هغه دا یو ګیم یعنی دا کم ګیم چې و د دې په هکله که تاسو ته پته وي دیو چې کم دا ګیم کاو نو په دې کې څه میچونه کېدو په دې کې بیا څه خره راوستی شو هغه خره دونه مشهور شو چې په ټوله سوشل میډیا باندې خلکو صرف او صرف ویل چې آیا خرو ته دونه ګفټینګ وشو هغه به موږ سایټ ته کو په هغې پسې تله نه غواړو ځکه قصه بیا ډېره اوږدېږي خو کم دا نیوکه چې کم دا په داسې وخت کې مخې ته راغله که ستاسو خیال وي یو 2 ورځې مخکې د افغانستان کم یو بل ټیک ټاکر کم چې ځان ته جنرل موبین وایي هغه هم طالبانو چې کم دی د پاکستان په خبرې کړې وي په هغه نتیجه کې چې کم دی هغه هم گرفتار کړی نو دا کم ویډیو چې کم معلومات هم ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کم انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ.